ښځې او خاوند په مابین کې اختلافات پیدا شي او یو بل سر قسمه قسم جګړې او کله چې کور روانې بیا ټولې مسلې روانې ورونو د الله د کتاب نه به انشاءالله یو وظیفه درته ښیمه او دا وظیفه کوئ مجرب عمل دی او په یقین سره درته ویمه دا آیات چې چا ولسته آیات دا دی دا آیات ولوله او په یو خوږ څیز یې دم کا هغه آیات دا دی یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین په یو خوږ څیز باندې ولوله او یو خوږ څیز په دم کا او بیا په وخوراوه انشاءالله العزیز بیا ګوره چې کور کې محبت او تعلق او مینه پیدا کیږي که نه پیدا کیږي خو په جایز مسله باندې داسې نه چې اکثر خلک په ناجایزو باندې استعمال کوي بیا وایي فایده نه کوي پر جایزو باندې الټه الله پاک رانیسي ګورئ چې کوم شرعي مطابق تاسو ته مسائل داسې راځي یو پیر پسې مه ګرځئ ملا پسې مه ګرځئ ورونو د الله د کتاب خپل کوئ او دا آیات وایي او خوږ څیز پې دموه ته ځانه په خپله کور کې پیرې دا دموه ورکوه انشاءالله العزیز دا مسله به دا پریشاني به زموږ او ستاسو کورونه الله پاک ختموي